پیپل پارټي 1967 کې جوړه شوې وه 1908 کې او چا جوړه کړه ذوالفقار علي بھټو جوړه کړې وه ذوالفقار علي بھټو د پلار چې کوم شاهنواز بھټو نو هغه د پاکستان د آزادۍ نه مخکې هغه جوناګړ ریاست نو هغه جوناګړ ریاست کې لکه د وزیر وکړه لکه مخکې نه دا یو ډېر انفلوئنشل فیملی ده داسې فیملی ده چې وایي په سکندر مرزا د پاکستان صدر چې وو هغه لاړکانۍ ته ښکار لته که نه د دیره کې به پاتې کېدو سر ته راغلی د فوج په دور کې و د ایوب خان په دور کې او ایوب خان سره د په هغه خبره باندې اختلاف راغی چې د 1965 د جنگ نه بعد هغه معاهده تاشکند باندې ساين وکړو نو د ورته چې دا نو کول پکار هغه د استعفا ورکړه وزیر خارجه د پوسټ نه د غیر ریاکشن کې دا پارټي جوړه کړه سوا او یا کې 1970 کې نړومبه د پاکستان جنرال الیکشن وګنه هغه الیکشن کې چې نتیجه دا سره چې عوامي لیگ د ټولو زیات سیټونه وګټل او عوامي لیگ هغه پارټي و چې هغه مشرقي پاکستان کې و او پیپل پارټي مغربي پاکستان کې زیات سیټونه وګټل نو چې کله د 1971 جنگ شو مشرقي پاکستان بنگلاديش شو نو چې دا پاتې کوم مغربي پاکستان دی نه بس د ټوټل پاکستان جوړ شو نه پدې کې خو د ټولو زیات سیټونه پیپل پارټي غستیو نه چې ټولو زیات سیټونه پیپل پارټي غستیو نو بس د حکومت جوړ شو نو د جنگ نه بعد جنرال یحیی خان چې کوم د ذوالفقار علي بھټو ته اقتدار په حواله کو هغه د پاکستان اول مارشل لا ایڈمنسټریټر جوړ شو او بیا یې اسمبلی نه اعتماد وټ واغ صدر جوړ شو او د 73 دای نه پس بیا وزیر اعظم شو نو دا تر 1977 پورې چې کوم د 15 شپږ کاله د ذوالفقار علي بھټو دور حکومت 1977 الیکشن چوشن هغه کې پیپل پارټي ډیر زیات سیټونه واغستل اپوزیشن چې کوم هغه ورته اتحاد جوړ کړو هغه ډیر کم سیټس واغستل نو هغه دا आवाज پورته کړ چې دا دندلیو شو او چې کوم لکه غیر جانبدار خلک ته نغې موي چې لکه دندلی شوی و نو لکه شوی و ډیر شوی و خو لکه دندلی وي شوی و کنه دا غي نه پس هغه اپوزیشن چې کوم هغه د دندلای خلاف تحریک شروع کو دا غي نه فوج فائدہ واغستا او جنرال ضیاء الحق د پاکستان آرمی چیف جو هغه په ملک بدریم ځل باندې مارشل الله ولا ګولا نو مارشل الله رااله او د مارشل الله دغه دور بیا چې کوم دنه ضیاء الحق دا دور په پیپل پارټای باندې سخت تیر شو په دغه کال کې په 1900 یا کې ذوالفقار علي بھټو هغه گرفتار کو او 2 کال بعد هغه باندې چې کوم دنه د 500 سزا وخته او هغه ته سزا موت ورکړی شو او اگر چې دا لکه یو د دې یو جوډیشل مرډر وای عدالتي قتل ورته وای نو بیا د دینه پس بیا پیپل پارټي دا نه ګری چې ذوالفقار علي بھټو یې قتل کو نو بیا خبره ختم شو نه دا غینه پسوم پیپل پارټي د ملک اسټابلیشمنت او جنرال ضیاء الحق حکومت دایته چې کوم دنه په ځل کې نرمه غوښه نه وا او د پیپل پارټي والای چې کوم دنه جیلونو ته چول او دا کیسه جاری وي نو دا هغه نه پس نصرت بھټو د ماټای مشر شو د ذوالفقار علي بھټو چې مخه ځوا او بیا سلګ وخت پس د ذوالفقار علي بھټو لور چې وا چې هغه بداوی چې دا د زما وارث تر سیاست نو بنظیر بھټو د ماټای مشر شو سوخ جلا وطن وا بیا ملک تراله او بیا چې ملک تراله نو هغه کې به د ډیکټیټرشپ خلاف او جمهوریت لپاره به چې کوم نه اړتالونه پر روډ باندې ریلیز او دا به وباسلو نو جیلونه ته کوم لاړه انو د اسټابلیشمنت خلاف دغه تحریک کو دغه دور ضیاء الحق د ټول دور دغه دی باندې لکه هغه سخت وختو 1988 کې الیکشن وشو د ضیاء الحق د مرګ نه بعد نه پیپل پارټي وګټو نو چې 90 کې وشو نو مسلم لیگ حکومت جوړ کو چې 93 کې وشو بیا پیپل پارټي وګټو چې 97 کې وشو بیا مسلم لیگ نو سلور پیری د حکومتونه 2 پیری د پیپل پارټي او 2 پیری د مسلم لیگ نو بالکل داسې خاري ده چې بس یو 2 پارټي سیستم دی او دواړو پارټو یو بل سره چې کوم نه نمبر یې خیره او کله یو راځي کله بل راځي او دغه دور د پاکستان کې د لاس کال چې کوم نه نیگیټیو پالیټکس دواړو پارټو مسلم لیگ او پیپل پارټي نیگیټیو پالیټکس کول چې یو حکومت راغی د بل کوشش پداو چې بس حکومت راو غورځي د مشرف دور کې خو بیا چې فوجي حکومت راشي پټو باندې خوراټیټ شي بس هغه خو پټای ماټای اوس کې سیاستدانانو چې کوم نه الرجی کی کنه هغه بیا خپل پارټي جوړ کړ مسلم لیگ کاپ کې هغه ټول سیاستدانان چې مشرف لیلا سور کو هغه راجا مکړه لورغې خپل پارټي جوړ کړه بلکه لوټي وی د ټولو پټو نه راغونډ کړي پیپل پارټي چې را نو بنظیر بھټو بیا ملک پر خدا او ملک نه بار لاړه مشرف دور پر اخره کې بیا چې کوم در بنظیر بھټو ملک ته واپس رااله او هغه خو چې د الیکشن کې ساخلم هغه ته ویل شو ایجنسو ته طرفه چې تا د تریټس دي خو هغه ویل ز په دې باندې نه یریږم د الیکشن کې ساخلم او انفارچونټلی بیا د بنظیر بھټو په 2007 کې چې کوم نه قتل شو په راولپنډي کې او دا غي نه پس پارټي زرداری ته پاتې شو زرداری د پارټي چیرمن شو ځان ته به شریک چیرمن وی بلاول وی چیرمن دی خوريل کې پارټي دا غلاس کې وا او چې 2008 کې کوم الیکشن وشو نه د بنظیر بھټو رکتل لوجنه همدردای غوټي واغستو او د پیپل پارټي حکومت قائم شو د پیپل پارټي چې دا حکومت کم قائم شو نظرداری په دې کې صدر او یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم سلور کال بعد یوسف رضا ګیلانی په یو کیس کې چې کوم نه سپریم کورټ لري کو او راجا پرویز اشرف وزیر اعظم راغی نه کومه په دې داسې طریقه باندې وو نه د پیپل پارټي تر اوسه چې کوم پریزیډنټ ستیر شوی دی ذوالفقار علي بھټو
فاروق الغاری او صدر زرداری. چې کوم پرایم منسٹر تیر شوی دي نو ذوالفقار علی بټو، بېنظیر بټو، یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف. دا 2013 پورې 2013 کې چې کوم الیکشن شو انا مسلم لیګ وګټو او د اپوزیشن ته رالل. نو خورشید شاه د پیپل پارټي 15 کاله په نېشنل اسمبلی کې اپوزیشن لیډر و. موجوده حال خو دا چې پیپل پارټي لکه مخکې چې څنګه به د دې باره کې به خلکو وي چارو صوبو کې زنجیر بېنظیر لکه دا وي داسې یو پارټي ده چې څلور واړو صوبو کې د دې خلک شته او څلور واړو صوبو کې چې کوم نن حکومت جوړولی شي څلور واړو صوبونه یا سیټونه ګټي نو اسمبلی ته راځي قومي اسمبلی ته. خو هغه شان نه ده دا حال کې چې کوم دی نو د دې اوس سند ته راغونډ شوي دي او د دې نه مخکې هم چې کوم دی تاسو ته خو یاد دي د سند کې دې نه مخکې هم سند کې د پیپل پارټي حکومت وکړه او دا اوس هم دی دا په دریم ځل باندې سند کې د پیپل پارټي حکومت دی. د سند خو مکمل داسې یو گرفت کې دی چې سند کې وبر دی حکومت بس اته ډو سو غستې نشي خو صرف په سند باندې خو د پاکستان کې حکومت نشي جوړولای کنه نه چې دا صرف په سند باندې پاکستان کې حکومت نشي جوړولای نه بلاول ته لومبه چیلنج داري چې لکه بلاول ک غواړي چې زری د پاکستان وزیر اعظم جوړ شم نه دا غره لپاره دا چې کوم دینو دا یو غټ چیلنج دی چې به پنجاب کې سیټس غټي نه بر پاکستان وزیر اعظم جوړیږي چې د مسلم لیگ نون نه په طریقه باندې پنجاب کې دومره سیټس ترلاسه کی چې ورسره د سند د پښتونخوا سیټس یو ځای شي او دای په مرکز کې حکومت قائم شي.